پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی، بخاری شریف حدیث دی، قال الله تعالی، پیغمبر سم فرمائی، اللہ فرمائی، ثلاثه انا خصمهم یوم القیامه، د درو کسانو سره به د قیامت په ورځ زه جګړه کوم، زه به جنګېږم. ومن كنت خصمه خصمته، د الله رسول فرمایي چې کله د چا سره الله جګړه کوي نو هغه څوک بیا تباه کوي. الله چې د چا سره جګړه کوي، لکه اوس موږ یاره فوجي سره کار مه لره، ایجنسۍ والا سره کار مه لره، پیرانانو سره کار مه لره، پیران چې کوډ سیریز دی د هغه سره کار مه لره، تباه او برباد به دي کې. دا بدماش دی کار مور سره لره، دا زورور دی کار مور سره لره، دا ډېر روپۍ لري، ډېر تعلق لري، تباه به دي کې. د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ د دروغ، الله فرمایي، الله رسول فرمایي، الله فرمایي وایي زه د قیامت په ورځ د درو کسانو په باره کې جنګېږم، زه به جګړه کوم. اولنی او زه چې الله فرمایي زه چې د چا په باره کې جنګېږم بیا بل تباه کوم هم، زما جګړه دا د ده تباهي ده. الله رب العزت خو نه هېڅوک نعوذ بالله نسي کمزوری کولی، چې هر چا سره الله جګړه کوله هغه به الله ذلیله کوي، تباه کوي. بیا رجل اعطى بي ثم غدر، یو سړی راولاړ سو د الله په نامه قسم یې واخیستی، بس انشاءالله درواغ نه درته وایم، ازه ټیک ده، په خدای دې مې قسم یې چې دا کار به زه کوم، ما ستا سره وعده ده. د الله په نامه یې د چا سره یو معامله چې د هغه یې وکړله، یو کار یې وکړي، یو مجلس یې وکړي، یو وعده یې وکړله، یو کاروبار یې وکړي، یو تجارت یې وکړي، یو اخیستل یې وکړو، یو رانیول یې وکړلو، دا ټولې خبرې بیا دی راولاړ سو د هغه الله د نامه د اخیستلو باوجوده د دوکه ورسره وکړله، دوکه یې وکړله. د الله رسول فرمایي، الله فرمایي دا سړی د قیامت ورځ پرېږدم نه، د دې سره به زه جنګېږم، دا پرېږدم نه. زما په نامه دې معامله وکړله، هغه پرېښولې، هغه پروسه در باندې وکړله، باور یې در باندې وکړي، یقین یې در باندې وکړي، او تا چې څه وکړلو دوکه ورسره وکړله. د الله پر نامه چې تا کم قسم کړی و هغه دې اخیستی و نه و ختلی، الله فرمایي ما ورته وایي سره ګورو، د قیامت پر ورځ به سره ګورو. یو دا. دویم ورجل باع حرا فاکل ثمنه، پخوا به داسې و چې مطلب غلامان خرڅېدل، غلامان به و منځې باندیانې لونډیانې چې کوم بلل کېږي، نو بس بیا به یو چا به آزاد سړی نیولی ول دا غلام دی زه خرڅوم. هغه خبرې خو لاړې. نن زمانه کې اسانه تورې در ښایم، څوک راولاړ شي څوک اغوا کې، څوک اغوا کې، لکه دا زموږ ته اغوا کاران چې کوم دي، بیا روپۍ غواړي، بیا دولت غواړي، بیا مال غواړي، کله د چا زوی اغوا کړی، کله خور، کله لور، کله پلار، کله زوی. دا خبرې خو ستا زموږ ته په معاشره کې. نو چې دا راولاړ سو اغوا یې کوي، بیا بېرته خرڅ کړي. زموږ ته په معاشره کې خو نو ډېر خلک شته، یو سړی راواخلي اغوا یې کړي، غټ سړی بس بیا پر بل چا خرڅ کړي، هغه یې پر بل چا خرڅ کړي، هغه یې پر بل چا خرڅ کړي، بیا هغه ټلیفون راوکړي زه 2 کروړه 15 کروړه 10 کروړ روپۍ غواړم، ستا دا بندي دی، هغه ټلیفون راوکړي چې 2 روپۍ ورکړه زه ډېر خوار کړی یم. دا خو زموږ ته په معاشره کې زه نمونه اخلم، نمونه بیخي ډېر دي، چا هغه واخلم. اوس یو هغه سړی دی چې علیحده یې په موټر یې کرایه کړی ولو، موټر والا په خبر و چې دا کیسه د ورسره روان ولو، یا یو سړی چې دی هغه ته ویلو ته یار پر دې سړي باندې فکر و پام کوه، هغه ریکي چې کومه بولي بیا موږ ته حال راک. یو سړی دې دپاره و چې بستي به 3 کسان ورسي، دا سړی به راپورته کوي، دا ګر در ښیم. بل سړی هغه و چې ول یاره زما بیټک دی نږدې ده، زما کمره ده هلته به ژر راولي. بل بیا راولاړ سو د شپې په موټر په ډکۍ کې ورسره واچوئ، صحیح سلو ویې وړي ورسره. بل بیا هغه د چا سړي ته ورورسوئ. دا څو کسان مې در وښول، په دې کې خدای دې وکړي مولوي صاحب دی، آغا صاحب دی، پیر صاحب دی، مجاهد صاحب دی، تبلیغیت دی، هر شی چې دی. او بل ته بیا ورسپاري، هغه بیا راولاړ سو پر بل پارټي یې خرڅ کړي، هغه بیا راولاړ سو ایران لرې ویوړي، هغه راولاړ سو افغانستان لرې ویوړي، افغانستان نه پاکستان لر راوړي. دا هغه رقم دا ټولې خبرې د الله رسول فرمایي د قیامت پر ورځ ما او تاسو سره ګورو. الله د الله رسول فرمایي، الله فرمایي د قیامت پر ورځ ما او تاسو سره ګورو. زبر د دغه چا په باره کې دا چا څوک اغوا کړی و، بیولی و، بیا یې روپۍ غوښتې، بیرته د آزاد سړی خرڅوئ. الله فرمایي د قیامت پر ورځ به زه ستا سره جګړه کوم، او زما په جګړه ته خبر یې که نه یې خبر، زه چې د هر چا سره جګړه کوم هغه تباه کوم.
زه هغه تبا کوم ومن كنت خصمه قسمته لا فرمایي چې زه د چا سره جګړه کوم هغه تبا کوم دا هغه کور خرابوم دا دوه کسان شو معاشره خو بیخي ډېر دا خبرې سته که نسته ډېر خیال به کوو دی نه دی چې زه اوس د اسلام ټیکه زما سره د زوم د معاشرې صاحب ډېر خیال به کوو او که نور څه نه په خوشحاله کېږو به نه چې پلانه یې وایي اغوا کړی دی په خبر یې که نه یې په خبر د تربورګلوي خو ډېر لوی عذاب دی الله تراب وایي هر شی زغمي هر شی برداشتي خو تربورګلوي نه برداشتي صحیح سلو نو بیا خبر یې که نه یا نه یم خبر وایه پلانه یې خیم پورته کړی دی اوس ګوره ما ته خو نو نه دا کار خو ما ته نه ورسره نه مې کور ورکړی دی نه مې ځای ورښولی دی نه مې لار ورښولی نه مې ورسره پورته کړی دی نه مې بیټک ورکړی دی نه مې اخیستی دی ما ته بیا څه چم کوو ولا ښه کار سوی دی د خو مو غټې خبرې ولکولې یا دی ډېر مالدار او خورا په غټو موټرانو کې ګرځېدی دی خو مې دا چم به وکړي خورا غټه کیسه دی نه وه دا زما او ستا خوشحالي نه ده لکه هغه سړی چې دا کم چا غلا کوئ په بیټک کې ځای ورکوئ پټوئ یې بیا د هغه رقم په موټر کې ورسره بیوئ بیا یې خرڅوئ هغه څو حساب دی دا چې په خپل کور کې قرار ناست دی په خوشحاله سو د دې هم دغو نه حصه ده دا شیخ صاحب رحمه الله فرمایي شیخ زکریا صاحب رحمه الله په مشرق کې یو مسجد جوړېدی دلته یو سړی په خبر سو خوشحاله سو ماشاءالله الحمدلله لکه مسجد جوړېدو والا ته الله څو ثواب ورکوي دا چې په خوشحاله دی په مغرب کې هغه ته هم الله دغونه ثواب ورکوي یوه ګناه وسوله قتل وسلو بیا یو سړی په خوشحاله سوسو یاره دې سړي د ګروم هم خلاصولو نو خو چې کوم چا قتل کړی دی هغه قتل کوي او ما تا په خوشحاله سولو دغونه خدای وستې پښتانه وایي دا سړی هم دغونه ورسره شامل دی په ګناه کې ټیک دی هغه د دنیا په سزا کې نه دی ورسره شامل په آخرت کې الله رب العزت سزا ورکوي ولې صحیح سلو مشتی بیا په دا خبرو کې د دې سره به ډېر خیال کوو او دریم ورجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطي اجره دریم هغه سړی د الله رسول فرمایي یو سړی مزدور راولي چرای وستې کار یې په وکړي دیوال یې په ووایي کډه یې په وکښي څا یې په وکښي کور یې په ګل کوي دغسې مطلب یو دیوال یې په نړوي دا ټول یې په وکړو چې ماجګر سلو اوس مزدور ورته وایي هغه روزانې والا هغه هر څوک چې دی هغه ته وایي یاره زما روزانه خوراک دی وایي در بیا کم ته اوس ولاړ شه یاره ته څه دا مالداره خلک نه دي عبدالرحمن بن عوف ډېر امرترین انسان د الله رسول په دنیا کې ورته ویل چې ته جنتي په لسو کسانو کې 10 مبشره په دنیا کې خوشخبري ورته اورول سوې وه زیری پر کول سوی چې ته جنتي د الله رسول ورته ویلې ول عبدالرحمن ډېر وځنډېدلی ډېر زما خدای خیال سړی په بله خوا تللی ته ډېر ناوخته رالې زما په صحابو کې بیا چې رالې مال ولې تا ول یا رسول الله حساب مې ورکوي په حساب اخته وم خولې د دونه خولې کړې ولې چې ستا په خولو کې سړی ډوبېدلی هم سولو عبدالرحمن بن عوف ته وایي د داوود زمانې چې کوم مالدار خلک دی هغه وایي در بیا کوم تا څه غم جوړ کړی دی په خپله اربپتي او کرورپتي دی نو دا غریب چې د ماښام ګوله نه لري وایي تا څه غم جوړ کړی ورس چلته پیدا یا که بیا در کړمه د ډېره خیاله اوس الله ته سره احسان کړی دی دی د الله د بندګانو سره چیش کوي ظلم کوي ناجایزه کوي تا مزدور سه د کار واخیستی ورکه ماجګر د الله رسول فرمایي خوله بې لا نه وي وچه سوې ته به مزدور ته خپله مزدوري ورکوي خوله بې لا نه وي وچه سوې او کم څوک چې داسې کوي د مزدور روپۍ وخوړې دا ډېر دا بدماشان نه دي ورسې ویې ګورې دا ویلډ والا راواخلئ د هغه رقم نه ټیکهداران سیمټو والا قشتو والا د هغه رقم دا نور دغه شیټرینګ والا راواخله د هغه رقم سریه مریه چې کاټئ دا ټوله وایي د دې مارکیټ والا د دې بنګلې والا د دې کالونۍ والا د دې بلډینګ والا دا زما پوره وړی دي ما ته روپۍ نه راکړي چې ورسم نه م پرېږدي وایي ستا په دفتر کې ناست د باندې چوکیدار وایي ځه ولاړ شه کارونه اول ور په دغه وجه په وکې خشت راوغواړي سیمټ راوغواړي ریګ راوغواړي باجرۍ راوغواړي اوبه راوغواړي بیا نه ورکول دی زورور دی د الله رسول د داسې چا په باره کې فرمایي الله فرمایي چې د قیامت په ورځ به ما تا سره ګورو د قیامت په ورځ به ما تا سره ګورو بس او زه چې د چا سره جګړه کوم الله فرمایي داسې بیا تباه کم چې د تباهۍ د نامه بیا اورېدل هم نه وي دغه رقم دا زموږ ته دا وزیر اعلی ولاړه دا نه وی رالی دغه زموږ ته ملازمینو سرکاري ملازمین د 6 میاشتو تنخواه یې نه ورکوله د 6 میاشتو تنخواه یې بندې ویلې یو د یو چا سپور وکړه پرچون والا اگر سپور پر باندې کې وروره ته روپۍ نه راوړې تا ول پیلې در کوم یوه پیلې بل امر چې ویله خدای د دا وزیر اعلی مې خلاص کړي هغه دغه یوه خبره پکې وله دا نو وزیر اعلی رالی په هغه